أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږم نمبر د سورې جاثیه دوی شمبرات پورې د سورته اولنې باب دی. اول ایتونه کې رب العالمین د قران کریم اعجاز او حقانیت بیان کوي چې د زمونږ الله رښتونی یقیني او حق کتاب دی او ترغیب ورکړي د خبره چې انسانانو قران زکه ومني چې زمونږ الله را لګلې دی ډېر عزتمن الله عزتمن فرمان را لګلې دی ځم په پوهه کې عمل په وکړي. د نور صلی الله عقلی دلیل ذکر کړه د زمکو اسمانونو د ټول مخلوقات د باران د ورېځې د شپې او د ورځې او زموږ د بدنونو د نور زنده سرو پیدا کون کې خالق ذات یوازې رب العالمین دی نو د الله اطاعت او بندگی پکار ده. بیر قران دشمن لرټنه اخر کې بیا عقلی دلیل ذکر کړه ترغیب ورکړي قران له تقسیم د انسانانو دوه اقسام وروکه کوم انسان چې کیسه عمل کوي فلنفسي الله وزن له خیر دی او کله د انسان عمل د قران او سنت برابر نه فعليها وبال پر دی. کله ټول انسانان د الله او د الله رسول مقابله کې ودرېږي چې لکه دا حدیث نه منو دا عمل نه منو او موږ بر دې مخالفت کوو ډیر فرعینه ختم دي ته هم بس ختم شي د الله مخ له به ودرېږي به برمان کې چې کاش ما نه ویلې نن شپږم او لسم نمبر آیت کې الله یو دوه مثالونه بیانوي. حاصل ده بنی اسرائیل باندې الله انعامات وکړه خاصه انبیا مې بکر اولېګل مزیدار رزق مې ورکې دمه په ټول مخلوق باندې غوقت کې غوړه کړه خو زما د امر نه شکرې وکړه نو ایس الله وی ذلیل مې کړه. موږ لمبه دا خبره ده کنز العمال دریم چې د عمر شه روایت ته وزمنګ الله واقع د بنی اسرائیل ذکر کوي خو ګوره مراد منګیو څه مطلب الله د ایمان نعمت مې درکړې لري قران مې درکړې دي سنت مې درکړې دي اسلام مې درکړې ک شکریم وېسه زید به کوم کې د نعمت بدن الله یو عالم به ارمان کوي او اس پیدا بونیش دي سخت خبره دي دوړه ایتونه کې مونږ الله کړې او دا خبره به ذکر کې چې اختلاف شا کړې دي الا من بعد ما جاءهم العلم اهل علم الله ډېر روانه کوي عوام خو خبره مني عوام رسول ویل چې لکه دا الله رسول ویل په سر سترګې مونږ منو زمونږ د مالم ته قربان او د سرم ته قربان او عزت ته قربان لیکن اختلاف الله ناکاره مولین کوي دغه شخصیت نظربي دغه جیب لبه کې تاواني دغه شهرت لبه کې تاواني نو عیسی د الله او د الله رسول د حدیث صحیح حدیث مقابله شروع کی ماتراماتی کی د الله وګورئ بغي بینهم دا جواب د سوال لږه د مولین ولې خپل ما بین کې وران دي دا خو یو پیښه خلک دي جواب دار چې حسد کوي الله اذا خلق حسد نشي برداشت د حسد د وجه نه د کار نشي برداشت کولی او مولا وایي چې ان ربک یقضي بینهم یوم القیامه زمونږ الله بساسو ما بین کې فیصله وکي فی ما کانوا فيه یختلفون چې دا کوم عملم کړي او اختلاف او نقصان هم جوړ کړي ګورو بالتا دم دې سخل فاز ابو هريره شبانه درې ترزونه یو درس پیدا و چې دا خبره ولې بیانې الله ما سره په غي دنیا کې حساب کوي ګرانه خبره ده لعنت په دې دنیا کې وایي که صحیح عمل زونه کما ربتم ده مخ ویل ومن اساء چې بد عملو کې فعليه وبال پیدا دي نو سوال راغی چې چا بد عمل کړي الله بني اسرائیل يهود الله وګوره قران کاری خلق دي ولقد اتینا یقینا ورکړي دي موږ بني اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام لرا الكتاب والحکم کتاب الله یو فیس سنت د نبی اتینا موږ ورکړي در متشابهات نه دي یا په اعتبار د ملائکه بنی اسرائیل کې معنا د یعقوب علیہ السلام د اسم کنیه او عبد الله نوم د عبد الله ابو عبد الله من بني عبد الله خو اسرائیل ویلي یو خدای اکرام وکي ځکه اسم صفتی دی او دویم دی کې اشاره او ترغیب توحید لاجه خلکو ساسو نه کې څومره کلک توحید ولا تاسو ولې نه مالي نیکه بشم نه شي ډیر انسانان دا خبره کوي ولکه دا پلارو نیکنه خلک اړي موږ ورته د پلارو نیکله کې ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او داوود علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه چې سړی پیش کې د زمونږ نیکونه دي بس دا به منو هغه نیکه بش رواني کې چې هغه خبره دلیل سره برابرې او دا انبیا دي د دوی خبره دلیل لې الکتاب معنا کتاب والحکم سنت د پیغمبر هغه وخت کې
په نبوت الله وی نبوت دمه ورکړي وو ورزقناهم الله وی ما رزق ورکړو دوی لرا من الطيبات مزیدار او ما ورکړو علی العالمین په وخت کې موجوده خلق باندې رزق مې الله ورکړي من الطيبات حلال مزیدار او به مې ورکړ علی العالمین اعطینا یو نعمت رزقنا بل نعمت وفضلنا الله بل نعمت العالمین کله فلم مهدیره مراد لري خلقونه ټول خلق نه دي صرف هغه وخت کې چې کوم خلق وو هغه به احتر وو ورسره کې وځه بني اسرائیل نقصان وره الله وی مولیان او د مولا سړي جنجالي واعطيناهم الله ورکړي مو دوی لره بینات کار د علم من الامر دا غدنا امر کې معنی د دین دا بینات حلال او حرام معلوم وو چې لکه دا دین دی دا حلال دی دا حرام دوی نه صحیح حدیث کې رسول الله فرمای حلال معلوم دی او حرام معلوم دی او منځ کې اشتباهي شي نه ځان ته ساته څلور احادیث علماء ذکر کړی چې د اسلام بنیاد په ولاړ یو پکې دغه حدیث دی نو سوال راغی چې الله دا ورکړي د اختلاف چا جوړ کړي جواب فما اختلفوا الله اختلافهم الا من بعد ما مگر رسل دین جاءهم شراغ دوی له علم مليان اختلاف پوه شو د دې وجه قرآن کریم کې زمونږ الله مليان سره سخت خبره کوي چې اے مولانو غره په علم عمل وکړي کې یو ځکه د سپی تعبیر ورن الله کړی دی او بل ځکه د خر تعبیر کړی دی او محمد رسول الله د خنزیر تعبیر کړی دی اقبال سے من فرمای وې دین چې تقریبا د درې کسان تقریبا ظالم بادشاہ چې هغه سره ډنډای په زور باندې جاهل پیر چې د ځان لګي لکه دومره دا کوم دومره دا کوم بي دینه مولا رسول الله بدا دعا وکړه الله د علم مل امر کو چې پای کې نه فنی نو سوال دار راغی چې مولا د اختلاف ولي کوي الله دې مولا مرز باطنی تاسو له تشریح کوم بغیم بینهم حسد کوي حسد چې دا څنګه تذکرې کوي او ما تذکرې نه کیږي دغه خبره خلک منی او ما نه منی دا زما خبره او دا زما خبره داخله ولې نه منی بس بدقه ځای کې ټکر جوړ شي حسدنا رسول الله فرمای وکم انسان چې حسد کوي دانه کې عمل دي چې بربادي کې لکه سړی چاړه په دې وختو باندې راکېږي او ارڅ دې منځوي شي یو نعمت بل الله تعالی ورکړي ځواني ورکړي دا حسن ورکړي دا مال ورکړي دا اولاد ورکړي په الله اعتراض وي ان شاء الله دا دې ولي ورکړي دې په دقه خبره باندې ستاسو څومره عملونه شي دا غټول برباد شو ختم امام رازی فرمایي دا هو چې خلک حسد کوي د مشري سره مینې د الله په تقدیر اعتراض کوي د خلک سپک غني دغه خدمت غواړي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي لس شیونه دي چې سړی په حسدګر د حسد نه بچ کیږي اعوذ بالله ویلي دا ورسره سورتونه ویلي تقوا ځان کې راوستل او به صبر کوله توکل کول پر رب العالمین باندې توبه ایستل د ګنا نه او احسان عمل د الله لپاره دا خپل زړه دغه